ډېر انسانان په دې فیسبوک او دغه شان په دې موبایل کې یو بل سره میسج او ټلیفون د دې په رابطه باندې کوي چې سبا کومه روژه ده 15 د شعبان دې دوی راوړي او بعضې اثار راوړي که چا په دې شپه باندې قیام اللیل وکړي دومره اجر دی او که سبا چېرته چا روژه ونیوله نو دومره اجر دی. شریعت مطهره د دې متعلق ویسه خبره کوي چې رښتیا د دې شپې قیام اللیل دومره ثواب لري او دغه شان سبا د روژه دومره ثواب لري لکه څنګه چې دا خلک بیانوي. راځئ اوس د دې روژې حیثیت وګورو. اول خو په ځای د دې باندې چې دا روژه ونیولی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې صراحتا د دې نه منع راغلی ده. ځکه موږ په دې لپاره پیدا شوي چې په دې دنیا کې د الله بندګي وکړو لیکن د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د سنت او طریقې برابر. حدیث کې راځي ابو داود کې حدیث دی د حدیث رقم دی 2009 ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ویلی دی چې کله شعبان میاشت نیمایي له ورسیږي نو فلا تصوموا تاسو روژه مه نیسئ. دا خلک ګوره په دې ورځ باندې اوس روژه نیسي دا سبا ورځ او د شپې د دې متعلق به یې دقه شان منځونه کوي او عبادتونه کوي. دې حدیث کې چې کوم ابو داود کې 2009 نمبر صفحه د حدیث نمبر د ابو هريره سے پر روایت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې روژې نه صراحتا منع کړې ده. تاسو به دا روژه نیسئ نه. د دې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع وکړله نو لهذا د دې اهتمام کول د سبا ورځې د اسلام په دین کې دا نشته. بل حدیث بخاري او مسلم د هغې کې داسې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي یو کس دی په تاسو کې د رمضان نه یوه ورځ یا 2 ورځې روژې نه مخکې کوي مګر داسې یو سړی چې په مخکې عمر کې او په مخکې وخت کې د دې روژو اهتمام کړی و هغې به یې کولی شي. الغرض 15 د شعبان باندې روژه نیول د اسلام په دین کې په ځای د دې باندې چې موږ ځان له پې اجر والو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ښکاره صراحتا منع وکړه. دویمه بعضې خلک دي چې هغه په دې شپه باندې بیا عبادتونه کوي منځونه. د دې منځونو متعلق به دومره خبره وکړو چې په دین د اسلام کې د دې منځونو هېڅ حیثیت نشته. الموضوعات د ابن جوزي دویم جل 120 نمبر صفحه وروسته به انشاءالله د هغه عبارت نقل کوو. المنار المنیب د ابن قیم صاحب 98 نمبر صفحه ابن کثیر 4 جلد 120 نمبر صفحه صاحب د مشکات حدیث نقل کړي اول جلد 408 او به التا په تغلیق د امام البانی رحمه الله هغه کې دغه خبره ذکر کړې ده چې په دې کې یو روایت دی چې کله د شعبان 15 شو نیمایي شو نو فقوموا تاسو ودروي د دې شپه معنا قیام اللیل وکئ او سبا د ورځې روژه ونیسئ. دا حدیث ابن ماجه رحمه الله نقل کړي لیکن د دې سند ضعیف دی جدا. په دې کې راوي دی ابن ابي بصره او هغه به د ځانه احادیث جوړول. لهذا د شپې کې منځونه رانغله او سبا په 15 د رمضان باندې روژه نیول دا په دین د اسلام کې رانغله بلکې دا روایت ضعیف دی او ډېر انتهایي ضعیف جدا ویلی دی. بیا په السنن والمبتدعات اول جلد 143 نمبر صفحه باندې ویلی دی چې د دې 15 په شپه باندې کوم منځونه دي یا دقه شان کومې دعاګانې دي لم تثبت منها شیء هېڅ ثابت نه دی. نو لهذا ما د شپې دعاګانې پکې غواړئ چې مخکې مو غوښتلې نه او ما د شپې پکې په یو خاص طریقه باندې منځونه کوئ او نه سبا د دې ورځې روژه په دین د اسلام کې شته په څه حیثیت باندې چې انسانان یې وکړي. الموضوعات موضوعة الکبرى د امام ملا رقاري رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د مسلک یو قوي عالم دی هغه څه خبره ذکر کړې ده. ومن ذلك احاديث صلاه ليله النصف من شعبان په دې ظاهري روایتو کې یو هغه احادیث دي چې د خلکو د شعبان د 15 د شپې په باره کې نقل کړي دي. به طور مثال یو حدیث دوی راوړی یا علي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علي له ویلي من صلى چې منځ وکړي ليله النصف من شعبان د 15 شپه د شعبان باندې سل رکعاته خو لیکن په هغې کې زر کرته قل هو الله احد ویلي الله عز وجل به د دې انسان ټول حاجتونه پوره کړي چې په دې شپه باندې کوم غوښتلي ده چې څه حاجت یې غوښتی دی الله عز وجل ورته دا پوره کوي. او بیا ډېر اوږده روایت یې پېښ کړي دي چې دا کار چې وکړي د 80 حورو نکاح ورسره کېږي د هرې حورې دپاره به تقریبا 80 غلامانې. نو بیا ملا لقاري صاحب فرمایي چې والعجب تعجب خدا دی کوم یو انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د علم بوی لري چې هغه دوکه شي په دقه شان ګپ باندې او د شپې دا د مانځه اهتمام پکې وکړي. دا خو دروغ دی دا خو ګپ دی چې د خلکو نبي کریم علیه الصلاة والسلام له پېښ کړي دی چې یا علي که په دې شپه باندې چا سل رکعاته منځ وکړو نو دا څه حاجت به الله پوره کړي د اوې حورو سره به یې نکاح وشي او هرې حورې له به بیا تقریبا 80 غلامانې
هغه به دومره بچی راوړي او دا به وکړي او دا. مولا علی قاری صاحب فرمایي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سنت باندې علم لري او بوی قدر لري، په دشي دروغ باندې دوکه کېږي نه، معنا دا دروغ. او به څه ویلي دي وی په دغه منځونه په دین د اسلام کې تقریبا 400 سدین را په دې خو د خلکو وځ کړی دي، او کوم ځای کې دي ایجاد شوی د بیت المقدس کې دې منځونه د لپاره به مختلف روایت دي خلکو جوړ کړی دي. په تور مثال من قرأ ليله النصف من شعبان، چا چې د شعبان د 15 په دې شپه باندې زر کرته قل هو الله احد ویلې، انت به نورم ډیر وګړه احادیث ذکر کړی دي. یو بل روایت د شرا وړي چا چې د شعبان په 15 باندې 13 رکعات منځو کې او په 4 رکعات کې 10 کرته قل هو الله ویلې، نو د لس کسانو په باره کې به دا سړی سفارش وکړي، داسې لس کسان چې هغه د جهنم د اور لایق دي او اور ورته واجب دی. به ویلي دي چې وغیر ذلک من الاحادیث التي د دین را په دې خو نورم به کې داسې احادیث ته دي چې هیڅ شی د هغې په باره کې ثابت نه دی، بلکې دا د ځان د خلکو جوړې کړي. الموضوعات الکبرى د مولا علی قاری 313 نمبر صفحه او 311. دین وروسته به صرف یو روایت المحدث الكبير امام نصر الدین البانی رحمه الله په خپل الصحیحه کې ذکر کړی دی تقریبا په 3 جلد کې، چې صرف یو روایت په دې کې راغلی دی. هغه داسې الله عز وجل ځان راښکاره کې الی خلقه د خپل مخلوق لا په 15 شعبان، یعنی په شپه د 15 شعبان ټول مخلوق رب العالمین بکنه کوي، خو الا لمشرکین مشرک نه کوي او دغه شنګینګر انسان لا. او به هغه روایت هم ذکر کړی دی، نو په دې کې صرف د رب العالمین د بکنې مسله راغلی ده. لهذا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې او د صحابو په اقوالو کې داسې خبره څوک نشي ثابتولی چې د 15 په شپه باندې چا دا منځونه په دې طریقو باندې وکړه لکه څنګه چې د علي روایت ذکر کړی دی. الله عز وجل به دغه حاجتونه پوره کړي او که سبا د ورځې چا روژه ونیوله بیا به دا مسائل پوره کړی شي. دې باره کې چې څومره روایت راغلي هغه ټول ضعیف دي، هغه ټول موضوعي دي، په یو تعبیر باندې داسې وایي چې هغه ټول دروغ جوړ شوي دي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو ټول مسلمانانو له دا خواست دی چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو نه دا معلومیږي چې په 15 د شعبان باندې د روژې نه منع راغلی ده، لہذا سبا روژه تاسو ونیسئ. او دغه شان په دې کې چې څومره منځونه د شپې په داخله کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه منځونه راغلي نه دي، هغه ثابت نه دي، ټول ضعیف روایت دي، منګړت روایت دي، موضوعي روایت دي. نو ځان ته ساتل پکار دي. سبا د ورځې روژه نشته او نن په دې شپه باندې په خاص طریقه باندې منځونه نشته ځکه څنګه چې داخله کوي. الحمدلله موږ تاسو الله عز وجل لوی نعمت قرآن او سنت را کړی دی چې کوم شی په قرآن او سنت باندې ثابت دي امه منل پکار دی. موضوعي روایت لکه څنګه چې امام قرطبي فرمایي فلا تلتفتوا الیها، هیڅ التفات هغې نه مه کوئ، نو ځان ته وساتئ، سبا روژه ونیسئ او د شپې دا منځونه هم کوئ په دغه طریقه باندې لکه دا کوم چې موږ ذکر کړه دا ټول ضعیف دي. الله رب العزت موږ تاسو د قرآن او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي.